یو ځل بیان کو ایو کارغر آله اوس دیوال د پاسنا د اوازونه کوي کاکای شروع کړی دي بے وخته عبدالقادر جیلانی صاحب چو قتل چې دی خود خلقو دا توجه خرابوي خلل واقع کوي نو داسې په ګوته اشاره وکړله مت باذن الله د الله په اذن باندې د الله په حکم باندې د الله په امر باندې مرشا عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې دا الفاظ څنګه اویل هغه کارغه اومغه دیوال د پاسا وزر خوري کړلی بالکل ایغ نیغ شو آوازونه ختم شو کله چې عبدالقادر جیلانی رحمه الله بیان ختم کا او فارغ شو بیا ورته آواز کوي قم باذن الله اے کارغه د الله په حکم او د الله په امر باندې را پورته شه کله چې عبدالقادر جیلانی رحمه الله د الفاظ اوی ا کارغه را پورته شو او دا غزینوال و روان شو دې ته کرامت ویلې کیږي دا یو خارق العادت کار دی او دې زمانه کې یو کسرا پاسی د کارغه ته خو دې 1500 زلو وی کنه چې موت به اذن الله مړ شو تر اوسه خپل زوی د خبره نه مني نو کارغه به څه خبرو مني وایي په خبره دا مهنت غواړي دار چا سره ني دا غو الله پاک خپل نیکانو بندگانو ته دغه عزت او کرامت ورکړي اسه دروغ داو والا ډیر دي الله پاک دې موږ او تاسو دغه خلکو نو ساتي نو دا یو لوی مقام الله پاک ورکړو یو ځل د ژوند په آخري وختونو کې زنګل تراله د سیل د پاره دروته نو چې ګوري په زنګل کې یو رڼا یې ولیدله او رڼا دا ډیره زر چې کم دی د اسمان د غاړو ترا خوره شوله دا رڼا چې کم دی د اسمان د غاړو ترا ښکته شوه خوره شوه مکمل او بیا د دې رڼا نه یو آواز راولګېده آواز کې داسې وی چې ای عبدالقادره زستا رب خبرې کومه تا د دین د پاره ډیر تکلیفونه او ډیر مجاهدې برداشت کړي دي د دین د پاره دې سفرونه کړي دي د دین د پاره تا چې کم دې پریشانیاں در باندې راغلي دي مشکلات مصائب او تکالیف در باندې راغلي دي د نن نفس ما تا منځ روجي او نور ټول احکامات معاف کړي ستازله چې څه غواړي هغه کوا د تانه به هیڅ تپوس نشي کېده داسې آواز راغله چې عبدالقادر زستا رب خبرې کومه تا د دین د پاره تکالیف تیر کړي دي مجاهدې دې برداشت کړي دي او د نن نفس ما تا منځ روجي نور ټول احکامات می معاف کړل دا مې معاف کړي دي ستا زړه چې څه غواړي هغه کوه تا نه به د هېڅ څیز تپوس نشي کېدی اسې ستاسو څه خیال دی که زمونږ او ستاسو په دې دور کې چا یو آواز داسې واورېده پوی نو هسې خو م ویل چرګه مې ناجوړه ده او بانه مې ورته جوړه ده هغه خبره ده هسې خو مونځ او دس نه کې وکړه دا آواز یې واورېده مستدی خیال دے منز بو کی هغه ټیم بچی کی چې یا الله بنده دې ډیر تنگ شوی او خو چې خبرې دې ور سره وکړي بنده خو دې ډیر تکلیفونه تیر کړ خدای چې خبرې دې ور سره وکړي ډیر کرتا باز خلق داسش يرجی ما خوب کی پلانې بزرگ ولید او ما ته وی چې ير بستا مونږ او دس مکه وته رسیدلې نو دې وجه ندی بیا مونږ او دس پریک دي دا غلطه خبره ده عبدالقادر جیلانی رحمه الله ته چې دا आवाज
غوږونو ته راورسېده او دا خبره واورېده نو پوه شو ښه چې دا خو ابلیس دی. څوک دی؟ ابلیس، شیطان رجیم چې الله رټلی دی، دا خو هغه خناس دی. نو فوراً اویل لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا کلمات اویل او بیا فرمایل چې اے مردود ابلیس او رکشا ما او پی جندلی چې ته ابلیسی. دا خبری د ابلیس دی، ځکه الله پاک خپل پیغمبر تا قرآن کی فرمایلی دی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اللہ پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی تدخپل رب عبادت کوا تردی چی تا تا یقین راشی، یعنی تا تا وفات راشی، ترسو پوری چی پا دنیا کی در رب عبادت بکی. نو پیغمبر تا خدا حکم دے. نو عبدالقادری جیلانی فرمائی چی زو خدا اغی پیغمبر امتی ما، نو ما تا سنگا رب وی چی مونزو دا میرا تا معاف کری دی. نو دا حقیقت کی شیطانو مونگا تاسو کل پلار را روانیو نو دا سی چرت سپین رنووی نو که نو مونگوی بس لاڑو رسیدو. دا شیطانی اثراتی کل کل گورا، لیکن شیطان تا دو کا کئی او دا بغیر دا علم شیخی چی کم دے دا سڑی دیر گمرا کی. اللہ پاک دی مونگو تاسو دا بے علم شیخانو نو ساتی. بے علم شیخی چی علم ورسرنی او ځان نے کلکلا خان جوړ کړي دا سړی گمراه کوي. ګور ځکه د سره علم نی. یو ځکه یو بزرگو ولی الله زنگل کې اوسېده، الله پاک ورته د زنگل د ازمری مسخر کړو. ابا غیر چا پیر ناسو، غیر چا پیر بناسو، حفاظت بهم کو، خیال بهم ساتو او دلته مریدان راتلا، مریدانو ته بهم سنوي او د الله د دین خدمت کو لګیو، د خلکو اصلاح تزکیه د نفس کولا، ذکر اسکار. نه یو مرید د یو مرید وسه قمقل شانتو، بے علم شیخو، محبت کې ډیر ور وړاندې شو، خو علم ور سره نو چې علم در سره نی او محبت سیوا شي سړی رفسته اوړي بیا گمراه کیږي. نه یو کس ته تاسو کا چې تاسو دا پیر صاحب چې کم دی دا د دې زمرونه نه یریږي. نو دا جاهل ولسه جواب ورکی و چپ شا زمون پیر صاحب الله نه یریږي، نو زمرونه بسو یریږي. زمون پیر صاحب الله نه یریږي نو زمرونه بسو یریږي. نو دا جهالت دی. دیو جنا یو متل مشهور دی، بے علم چی شیخی کې نو بس دا کفر دی. بس دی دا بے علم شیخ چې کم دی، الله اکبر. اوه دا پته به ورته نی چې استنجا په اوړي کې څنګه کول پکار دی په جمع کې، خو چې لیکن فتوی یو ګوري کنه نړون خر ورلاندې را غورځيږي، بیا هغه بیا طاقت نشي لرله. الله پاک دې موږ تاسو باندې رحم وکړي. نو شیطان حمله کوي. عبدالقادر جیلانی رحمه الله باندې حمله وکړه. کم چال کې رااله، کم انداز کې رااله. نو چې کله عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا کلمات وویل او بیا دغه آیات تلاوت کا چې نبی علیہ الصلات والسلام خو ډیر تکالیف تیر کړی دي، هغه ته خو الله پاک دا حکم نو کړي. نو ما ته څنګه؟ نو شیطان خپل انداز بدل کړه، ازلی دشمن دی کنه، او دوباره आवाज وکړه چې یا عبدالقادر تنن زمانہ د خپل علم په وجه باندې بچ شوي، تا سره علم وو زکا دستان مخ کې اویا ابدالان
او بزرگان ما په آخری عمر کې گمراه کړی دي خونن ترانا ستا علم بچ کې کتا عالم نوې نو تبه هم گمراه شوی وي اوس انداز بدل ک تا نه وړاندې وي ما اویا بزرگان او ابدالان چې کوم دی هغه مې گمراه کړي دي او دنیا نه بېمانه تللي دي الله دا دومره یو خطرناک دشمن دی زه حیران دی تم چې زمونږ استاسو خلکو ورسره دشمني ونه کړله ملګرتیا ورسره کوي دغه ټیم کې دی حمله کوي نو دا انداز بدل کړ چې تا سره علم دی تا سره سره علم دی ان عبدالقادر جیلانی رحمه الله کې به تکبر راشي چې آو د علم په وجه بد شو د څه په وجه د علم یو ځکه یو الکو نوجوان خستا حسین او جمیل بعض اوقات یو سړی خبره کوي پوه نشي خو الله یې راونیسي هغه ته چوي چې ته خو ډېر حسین او جمیل ډېر ښکلی پیدا شوی او ورته لاو کنه وی زه دومره حسین او جمیل یم چې ما ته الله هم حیران دی چې دا لا کوم رنګ شخصیت دی د ده دا خبره کولو او داسې پارام ارام 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 وړوکې کېده چرچڼه ترې جوړه شوه نو بیا به خلکو په دې لستوڼي کې ګرځولو دیو جنه پښتانه وي چې لویه وینا د غوږ د وروسته نو تکبر نه نو عبدالقادر جیلانی رحمه الله باندې دویم اٹیک با الفاظ دیگر دویم ډرون حمله پې وکړله چې دلته کې به دا خو لیکن دغه ټیم کې عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې دا خبره واورېده نو کم کلمات وی بیا وی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دی وویله چې ویل او بیا فرمایل چې اے ابلیسا دا ستا دویمه حمله ده زستانه د خپل علم په وجه نیم بچ شوی بلکې زستانه د الله پاک په فضل او کرم سره بچ شومه ځکه که زما سره د الله توفیق نه وی نو زه به هم په هغې ګمراه شوي کسانو کې شامل شوی ومه زه تا نه که بچ شوم که نه د الله په فضل او توفیق سره بچ شومه د علم په وجه نیم بچ شوی د الله په فضل در نه بچ شومه نو ګوره دې دویمه حمله کې هم چې کم دی دی ناکامه شو نو چې داسې یو لوی عالم باندې دی اټیک کوي او حمله کوي نو څه دی خیال دی مونږ به ترې بچ شو بچ کېدی شو دی نه یو بزرگ ولی الله بایزید بستامی رحمه الله تیر شوی دی دا بایزید بستامی رحمه الله دا یو لوی عالم یو لوی بزرگ او داسې عالم او بزرگ که چېرته مقرال تاریخ به درته ووایم د وړوکوالي نه تر اخره پورې ناشنا کمالات دي د به خلکو تزکیه د نفس کوله ذکر اسکار سره په استغفار سره د قرآن په تلاوت سره پیر ویم دیتا چې د خپل مرید اصلاح وکړي پیر دیتا نه وي چې 3000 روپۍ راکړه چې روجې درته معاف کړمه 5000 راکړه چې د میاشتې منځونه درته معاف کړمه دا جاهل دی دیتا ګڼکپ وي دیتا روټي خلاص وي داسې روټي خلاصونه ځان وساتئ ګوره بعض ځایونو کې شته منځونه معاف کوي روجې معاف کوي هلکه دا خو د الله حکمونه دي ته څنګه معاف کوي بې غیرته پیر او مرشد دې ته وایي چې هغه خپل مریدان په عباداتو راواړي په ذکر اسکار باندې د قرآن په تلاوت باندې فرایض ورته وښیي احکام ورته وښیي مسائل ورته وښیي د هغوی د زړه نه د الله په فضل په ذکر اسکار سره حسد ختم کی بغض ته ختم کی دشمنی ته نه ختم کی دروغگویی پوچگویی شیطانتونه د اخلاق رذیله د هغه نه ختم کی دیتا کامل پیر او مرشد ویلی کیږي نو تاسو که چرته پیر صاحب لاړو او راشو نو صرف د لنګر شریف تعریف هم شروع کړي چې ډېر زبردست چاولې پکې وي نو موږ ته جوړه چاول ولتلې وي د باطن تزکیه لپاره نه وتلې
د باطن د صفائی د مقصد نو هغوی سره ناسته د مقصد نو صرف د یو شیز د مقصد و بهر حال یو مرید پکې داسې و چې هغه غیب شو نه راتله بایزید بستامی رحمه الله تپوس کې چې پلان کې سیب نه ښکاري چا ورته ویل جیا خو ډېر اوچتو پایو کې دی وایي څنګه وی هغه وایي چې زه د بایزید بستامي نه 10 درجې بره یم زما مقام د هغه نه هم بره دی زما څه کار دی چې زه بایزید بستامي له ورځم آپ پوه شو چې یاره دا چېرته شیطانانو اغوا کړی دی چا اغوا کړی شیطانانو بس هغه خو نه راتله بایزید بستامی رحمه الله ورله چې ورله ورته څنګه چل وی رجی بزتان 10 درجه بره ما خپکه غما زور سیدم باس وای څنګه وی د شپې مال فرشتي راځي ما ځان سره روان کی د غرونو د پاسه سیل کوما چې لاړ شمال ته د جنت یو بهترین باغ دی میوجات پکی دی فروٹ پکی دی گلونه پکی دی یار داسی یو باغیچه ده چې درته سویلې نشما ویل ښه وی ټیک ده دا خو صحیح خبره خو زه خو ستا مخکې پیر ومه که نه ومه ویاو جیوې استاد دې مې ویاو یې وې اوس نه ویا خو منې چې ومه که نه ویاو جیا خو منمه نو یو خدمت به ونه کړي دومره حق خو مې در باندې شته که نه چې دا یو خبره زما ومنې وی کمه وی چې کله دغه فرشتې تاله راشي چې ته ورته فرشتې وي او سیل لدی بوزي نو ته به سو وی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا کلمات خو به وي وی یاره جدا به ووایم خو نور مې پازابومه ځکه تا نه زه لږ بره یم اوسه مقام مې اعلی دی تا پسې فرشتې نه راځي او ما پسې راځي ګوره د شیطان دی دوکې ته ګوره ښه او کمال وګوره د لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ځان په عادت کې وایي د پردي غیبت نه دا د لډیر خره چې وی تسبیح را پیدا کا خو کوشش کوه چې تسبیح بیا شاته نه نیسي ګور دا تسبیح بیا ادبي ده ډېر خلکو شاته نیولي دا تسبیح بیا ادبي ده او ډېر خلک خبرې کوي او تسبیح اړي دا هم بیا ادبي ده تسبیح نو ورته دا به ووایي وی یاره جي دا به ووایم اوس ماسخوتن ټیم دی چې خلک راله د سره کېناست وي زه چې ځو خو ها نن خو درله استاز هم راغلی و یاو جي راغلی و ګوره هغه چېرته کوم څیزونه ښودلي دي چې هغه ونه وی ګوره هغه لا حول ولا قوة الا بالله اوس هغې خو ویله نه خو هغه چېرته کم ټکي ښودلي دي چې هغه ونه وی ګوره وی ښه نه ویم چې لاړ سیب روان کم مزل کوي روان دی ګلستان ته ورسېدم باغیچې ته باغ دی اوس بوټي دی او میوې دی لګیا دی په ځمکه باندې ناست دی او تخت ورته چې لګېدلی دی وایي چې یاره دا خو به ډېره بې وفایي وي باغ ته خواسم راورسېدمه خو د استاز خبره منل پکار دي څه پکار دي خبره منل خو یې پکې دومره حق خو یې را باندې راشه دا کلمات ووایه څنګه چې ویل لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم څه ویله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا کلماتی چې څنګه اویل چې ګوري غیر چاپیرا چې څومره خلق ور سره اده ورته فرشتي ویلې هغه ټول غیب شو ټول لاړل غیب شو هیڅ دې په نظر باندې ناراضي خو چې ځان ته وکتل نو په ډیران د پاسه ناس دی څه د پاسه ناس ډیران د پاسه او هغه ګندګۍ کې لګیا دی لاسونه وي یاد ساته چې د چا استاز نوي د چا پیر او مرشد نوي هغه به داسې په ډیران ناست بیا هغه به ډیراني وي پوهېږې په خبره نو صرف په ډیران ناست دی اوس پوه شو چې او دا خو زه شیطانانو یې غوا کړم
واپس راله او خپل پیر صاحب ته کېناسته وي جي ما نه ډېره غلطي شوې ده بې ادبي مې کړې ده. نو اوس پیر صاحب داسې نه و چې رکشه خدای دې بې خو باسه تر اوسه دې وی چې 10 درجې در نه پورته یم اوس بیا رالې وي بچیا کېنه راځه ځان سره کېنو او بیا د الله په ذکر باندې شروع که الله پاک د هغه نه یو کامل ولی الله بزرگ جوړ که. نو شیطان حمله کوي ګوره کله کله لشنه باغونه خی تاسو به دا نشیان کتلی دا پوډر چسکي یا شنه غری کې چې کم پراتی وي داسې دی اخوا آس پاس پراتی کنه صادرونه پزان را چولیو پدې دغه کې سرنجونه ور کړی پرې لاسونو کې نو دې چې کله دا نشو کې کنه نو دې ته دا سخت کاری دیوی جوړه مونږه باغ کې ناستیو ا باغ کې نه هم پډېران ناستی او چې کله ته نشلاړ شو ګور نو ګنده پندس خاځه کې ناستی د قرنګ دا شیطانی نشدا شیطانی اثر ده تا دوکه کوي نو د شیطان حملو نه بزان ساته او په دې کلماتو تینا ډیر بچ کېږي رورا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ہمارا د طریقم پکې خودلا او بهترینه طریقه مې درته پکې دا خودلا چې مازیګر مونږ پسې ما مخکې مې وزل ویلې ودا بلکې 2-3 ځل به مې ویلې مازیګر مونږ پسې څنګه چې مونږ وکا قبله ته مخ کا یو لزل درود شریف وای چې هر یو درود وي او بهتر درود چې کم دی هغه درود ابراهیمی دی الفاظ پکې زیات دي ثواب هم زیات دی یو لس کرته با هغه وي ورپسې با 500 مرتبه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم وي او بیا به د دین شاته چې کم دی یو لس کرته و بیا درود وي بیا به الله تعالی سونه پورته کی چې هر مشکل دی وي هر مشکل اولاد دی بدعملی داغه د پاره دعا وکا په په خبره دا کرنګي نور سم مالی مشکلات دی دعا وکا کور کې پریشانی جنگ جګړی دعا وکا ډیر داسې اوس داسې زنانه شته داسې میندې خویندې شته چې د هغوی خپل هم سفر ملګري خاوندان چې کم دی هغوی په ګډ وډو باندې رواني نو دغې زنانو ته دغې میندو خویندو دغې بیبیانو ته پکار دي چې دا وظیفه ورله شروع کړي راه راسته به راشي او بل دې سره 314 ځل دا یو آیات مبارکه وایا اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون دا آیات 313 مرتبه وایا او الله نه سوال کوا دا ټول مسلې به الله حل کی کله چا بچی بیلاری بچی کله چا خاون بیلاری خاون کله چا بیبي بیلاری د خاون تابعداري نه کینو خاون ته پکاري چي وي دا ټول مسلې په دې حل کی خو مونږ تاسو خو دې ته اړو توجه نکو او که وایم رو کنه نو بس بیا رانه هیری ځکه ته وګم نګدو ورته بعضی حضرات او بلدار کچرته کی داسې یو ورد یا یو ذکر یا یو دعا زوخم کنا چې یاره دا چا او اعلانو دې دومره مالدار کی نو دا خبره بیا اورو بیا را پسې ځان لراشي جیت دا خو لګا دا سوکا لګراتوې را څنګه دعا ده تاسو ما ویل مخکې بیان کې ماته یو کسره ویجی دعا راتو که چې الله پاک را لیو شل 5000 راکی ویلی مې کړم ویلی نو موږ تاسو دغه لړې خوشالي الله پاک دې را باندې رحم وکړي الله پاک دې زمونږ او تاسو اصلاح وکړي الله پاک دې زمونږ او تاسو د ایمان حفاظت وکړي ډېر ګران کار دی نو دا یو چند څو مثالونه مې درته د شیطانی د حملو اوویل ګوره چې شیطان داسې حملې در باندې کوي او بیا د شیطان سره یو شپږ انجکشن دي اغستنم در کله کله وي نو چې اغستنې در لوالو نشه شوي نو کار در نه خرابېږي نو ما ورته ویل چې دقه وایي ښه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا کرنګې په کثرت سره درېمه کلمه دا په کثرت سره وایي
پوهیږئ په خبره باندې استغفار په کثرت سره وایي استغفار په کثرت سره ډیر کمال دی پکې دا کرنګې درود پاک دا الله ذکر صرف 10 منټه کېنه او توجه سره دا الله ذکر وکا او الله نه وغواړه هلکه د دې ټولو څیزونو خزانې چا سره دي د عزتونو خزانې چا سره دي د اولاد خزانې د رزق خزانې چا سره دي پوهیږئ په خبره د خوشحالۍ دا ټول د الله پاک په دست قدرت کې دي چې ته الله ته متوجه شوې الله سره د تعلق برقرار اوساتلو دنیا بستا خپل راځي ها د اولیاء صفت دا ده من کان لله کان الله له څوک چې د الله شي الله پاک د دشي که چېرې مونږ او تاسو د الله شو الله پاک زموږ سره یو مشهور بادشاہ تیر شوی محمود غزنوی رحمه الله یو ځل شاهي دربار لګېدلی دی او د یو غلام ایاز نومیو خو دا ډېر وفادارو نو بادشاہ دی وزیر بیا مقرر کړ ډېر صفات یې د ډېر یو حلالي انسان نمک حرام نو شاهي دربار لګېدلی دی محمود غزنوی اعلان وکړ چې څوک هم څه اخلي هغه ته اجازت دی شاهي دربار کې کمل غلرې په لاس ورځي لال جواهرات په لاس ورځي دا څومره خزانې پرتی دي چې سم دی اخلي اجازت دی واد اخلي ټولو خلکو منډه کړه څه یې کړه منډه اوس کاسې پاکستان کې داسې اعلان وشي نو څه دی خیال دی داسې ځای کې اعلان شوي چې 2 شپې او 2 ورځې مزلي ورته مونږ او تاسو به 2 منټه کې ځان ور رسولې انشاءالله بیا زبردست اعلان شوی دی 2 منټه کې به ور رسېدلي نو ټول خلک منډې ترړې ایاز راله او د محمود غزنوي په دې سر باندې لاس کېښود وی دا زما محمود غزنوي ورته دا څه کې خلق ملغلر نه و چې ته زما شوې دا هر څه زما دي چې ته زما شوې دا هر څه زما اخو مجازي بادشاہ او زما ستا رب خو حقيقي بادشاہ دی شهنشاه دی د بادشاہانو بادشاہ دی نو که چېرته مونږ خپل ځان رب ته ورکړه رب زمو دی رب زمونږ دی بیا پوهېږې په خبره نو چې بیا څه غواړې درکوي الله خو لیکن مونږ او تاسو رب سره تعلق نه دی جوړ کړی وخت هم نه دی ویستی الله پاک دی مونږ او تاسو ټول په صراط مستقیم روان کړي